الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت ما همیشه د پر روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د پیر د ورځې یوه ډېره عظیم الشانه لاجوابه وظیفه بیانوم. دا وظیفه زما عزتمندو د هغه وروڼو او خویندو دپاره ده چې په هغوی باندې بندش وي او د دې بندش د وجې نه، د دې رکاوټ د وجې نه د هغوی رشته نه کېږي یا کاروبار نه روانېږي. نو تاسو د عظیم الشانه وظیفو کې کریم رب درته منپسند ځای کې رشته هم درکړي، ستاسو کاروبار به انشاءالله تعالی مخ پر ترقۍ باندې روان شي. یا زما عزتمندو داسې وروڼه او خویندې چې په هغوی باندې چاکوډ او جادوان یا منترې غلط تعویضونه کړي وي او د دې سره د هغوی زړه په لړزان وي او دوی ته اطمینان او سکون نه میلاویږي، هر وخت بېچینه وي، بې سکونه وي. نو که چېرې تاسو غواړئ چې زمونږ د اثرات دې زمونږ نه ختم شي، د هغې دپاره تاسو دا ختم وکئ، ډېر مفید دی. زما عزتمندو ویډیو ضرور لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او لاندې کمنټ کې ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا نور ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ ولیکئ. زما عزتمندو دا وظیفه د پیر یعنی دوشنبه په ورځ باندې د ګل په ورځ باندې یوه ډېره خاصه او مجربه وظیفه ده، ډېره مختصره وظیفه ده، خو لیکن کمالات او د اثراتو په اعتبار سره ډېره لویه وظیفه ده. د دې کمالات او اثرات ډېر زیات دي. هغه وروڼه چې د هغوی کاروبار ولاړ وي، روزګار یې ولاړ وي او د هغې د وجې نه هر وخت پریشانه وي، نو د هغې دپاره هم دا وظیفه او دا عمل ډېر مفید دی. یا زما محترم او تاسو باندې بندش وي او په هر کار کې درته رکاوټ مخې ته راځي، کار مو سمې نه خوري. یا زما عزتمندو ستاسو په کور کې د جناتو مسله وي یا در باندې چاکوډ جادوان غلط او تعویضونه کړي وي، زما عزتمندو تاسو دا وظیفه توجه دھیان سره وکئ، الله رب العزت به د ستاسو په ژوند کې د خوشحالۍ او عظیم الشان انقلاب راولي. زما عزتمندو دا د قرآن عظیم الشان د یو سورت مبارکه وظیفه ده او قرآنی عمل دی. زما عزتمندو دا سورت مبارکه الله جل شانه زمونږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په نوم باندې مسما ګرځولې دی. زما عزتمندو په دې سورت کې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې کافرانو ورسره څومره ظلمونه او زیاتی کړي د هغې په باره کې. لہذا زما محترمو د دې ختم او د دې وظیفې طریقه کار ډېر زیات آسان دی. اوس زما عزتمند او راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو د دې وظیفې د دې عمل دپاره اودس چردام ډېر زیات لازمي او ضروري دی. د ټولو نه پیله اول به تاسو اودس چردام وکئ، بیا به تاسو قرآن شریف راواخلئ او 3 پیرې یا 15 پیرې یا 9 پیرې به تاسو درود شریف ولولئ. بیا به زما عزتمندو قرآن شریف کولو کوئ، 28مه پاره کې سورت محمد دی، دا به تاسو 1 پیره ولولئ. کله چې مو لوستو نو بیا به 2 رکعاته نفل وکئ او ورپسې به 3 پیرې درود شریف ولولئ. دغه رنګ زما عزتمندو بیا به په دویم ځل باندې سورت محمد ولولئ، بیا به 2 رکعاته نفل وکئ او بیا به 3 پیرې درود شریف ولولئ. بیا به سورت محمد په دریم ځل باندې ولولئ او بیا به ورپسې 2 رکعاته نفل وکئ او 3 پیرې به درود شریف ولولئ. دې ترتیب سره به زما عزتمندو تاسو 14 رکعاته نفل هم برابر کئ چې 9 پیرې به تاسو نیت تړئ. دې طریقې سره زما عزتمندو ستاسو 9 پیرې سورت محمد هغه به برابر شي. بیا به په آخره کې چې څومره مخکې تاسو درود شریف ویلو، په آخره کې بیا هغې عمره تاسو درود شریف ولولئ او بیا به د دعا دپاره لاس پورته کئ. انتهایی توجه او عجزۍ سره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. زما عزتمندو تاسو ته به هله د دې د برکاتو پته ولګي کله چې تاسو دا وظیفه دا عمل وکئ چې الله جل شانه په دې کې څومره
ډېر لوی اثرات کې غوډلې دي. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو د وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شي وي. که ویډیو مو خوښه شي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.